له امریکا د طالبانو حکومت بیا ځلې غوښتنه د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړئ. آیا امریکا به دا خبره ومني او کنه؟ په ویډیو کې وګورئ. د امریکا د طالبانو حکومت بیا ځلې غوښتنه د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړئ. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر د امریکا ځانګړي استازي ته ویلي چې د افغانستان په شتمنیو کې هر راز تصرف به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ناوړه اغیزه وکړي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټامس د طالبانو له پلاوي سره د خپلې پرونۍ لیدنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټامس سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې د امریکا د افغانستان بانک 7 میلیارډ ډالر زیرمې خیریه ټولنو ته نه ورکوي. امریکا ولسمشر جو بایدن نږدې یو میاشت مخکې اعلان وکړ چې امریکا کې د افغانستان 7 میلیارډ ډالر کنګل شوې شتمنۍ نیمایي د 2001 کال د سپټمبر د 11مې تروریستي حملو د قربانیانو لپاره ځانګړي کوي او پاتې 3 میلیارډ ډالر به د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو ته ورکوي چې افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره په مرستو ولګوي.